بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته ښایم چې څنګه کولی شئ چې آنلاین 15 GB یعنی 15 GB فری سپیس ترلاسه کړئ. هر قسمه فایل چې ستاسې وي تاسې کولی شئ چې هغه هلته اپلوډ کړئ او په هر ځای کې چې ستاسې په کارېږي تاسې کولی شئ چې هغه ترلاسه کړئ. که هغه ستاسې تصویرونه وي، که هغه ستاسې ډاکومنټس وي، که ویډیوز وي کوم مهمې یا نور چې کوم هر قسمه فایلونه وي تاسې کولی شئ چې په هغې ځای کې سټور کړئ او په هر ځای کې د تلیفون له لارې د کمپیوټر له لارې تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې اکسس کړئ. نه یوازې په یو ځای کې چې هر ځای کې تاسې انټرنیټ له ځانه سره ولرئ تاسې کولی شئ چې هغه کوم ډاکومنټس هر څه فایلونه چې تاسې ځان سره سیف کړي دي په 15 GB حافظه کې تاسو سیف کړي تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې ترلاسه کړئ. نو زه راځم د دې کار لپاره خپل کمپیوټر ته چې تاسو ته وښیم چې 15 GB سپیس به تاسو فری څنګه ترلاسه کوئ، هغه هم په خپل جیمیل کې یعنی کوم ایمیل چې تاسو جوړ کړی دی په جیمیل کې یعنی په ګوګل میل کې نو د هغې لارې تاسې کولی شئ چې د 15 GB یعنی 15 GB حافظه ترلاسه کړئ. زه راځم خپل کمپیوټر ته او تاسو ته دغه طریقه ښیم. په کمپیوټر کې به تاسې براوزر ته راشئ. په براوزر کې به تاسې تر ټولو لومړی ګوګل اکاونټ ته لاګین شئ یعنی جیمیل ته به تاسې لاګین شئ. د دې لپاره به تاسې څه کوئ، د جیمیل ویب سایټ ته به لاړ شئ gmail.com. ښه نو هر کله چې ستاسې جیمیل اوپن شو یعنی اکاونټ ته لاګین شوئ، ځینې وخت کې کیدای شي تاسې اکاونټ ته لاګین شوي نه یاستئ نو تاسې نه هغه ایمیل همدارنګه پاسورډ غواړي تاسې به هغلته لاګین شئ او په دې کې چې د دې آیکن تر څنګ تاسو ته یو بل آیکن راښکاره کېږي چې ګوګل اپس نوم ورته ورکړی دی نو تاسې به څه کوئ، په دې باندې به کلیک کوئ. په دې کې ګورئ مختلفه قسمه اپلیکیشن دي، هر یو مختلف کار تر سره کوي او هر یو ډېر زیات ګټور دي. خو زه راځم تاسو ته نن ورځ د چې کوم 15 GB فری سپیس تاسو ترلاسه کوئ هغه ډرایو دی یعنی ګوګل ډرایو. تاسې به څه کوئ، په دې آیکن باندې په دې نښې باندې به کلیک کوئ. ښه نو ګورئ تاسې ګوګل ډرایو ته یعنی مای ډرایو دلته یې ورسره لیکلي چې مای ډرایو یا ګوګل ډرایو تاسو دې ته لاګین شوئ یا همدارنګه د کوم لینک چې موږ ورباندې کلیک وکړو دې ته راغلی. ښه په دې برخه کې تاسې وګورئ سټوریج دی. په سټوریج کې تاسې تقریبا ما 10 GB په خپل فایلونه آنلاین اپلوډ کړي دي او زه هر ځای کې ترلاسه کولی شم. نو تاسې به څنګه کوئ چې یو فولډر جوړ کړئ یا مثال خپل د کمپیوټر څخه کوم فایل چې ستاسې دي او مهم دي تاسې غواړئ چې هر ځای کې ځان سره ولرئ، څنګه کولی شئ چې هغه اپلوډ کړئ. په دې برخه کې تاسې نیو بټن لرئ، تاسې به په دې باندې کلیک کوئ. تاسو ته مختلف آپشن درکوي چې فولډر جوړئ، فایل اپلوډ کړئ یا فولډر مکمل اپلوډ کړئ. نو زه راځم تر ټولو لومړی یو فولډر جوړوم. ښه تاسې ورته یو نوم ورکوئ چې زه نوم ورته ورکوم چې ټیسټینګ. ښه تاسې به بیا کریټ بټن باندې کلیک کوئ. ښه په دې ځای کې وګورئ یو فولډر جوړ شو د ټیسټینګ په نوم باندې. تاسې دا اوپن کړئ او کوم فایلونه چې ستاسې دي هغه تاسې کولی شئ چې دلته اپلوډ کړئ. د اپلوډ کولو طریقه ډېره اسانه ده. په همدې ځای کې به تاسې رایټ کلیک وکړئ او اپلوډ فایلز باندې به کلیک کوئ. ښه چې په هر ځای کې ستاسو ډیټا موجوده وي تاسې به هغه دلته انتخاب کړئ. زه به دا 2 فایلونه په دې ځای کې انتخاب کوم او اوپن بټن باندې کلیک کوم. ګورئ په دې لاندې برخه کې موږ ته ښودل کېږي چې 100% اپلوډ شوی دی او څومره پاتې ده نو هغه پروسس په دې ځای کې ښودل کېږي. ښه دا 2 ډېر واړه فایلونه وو. په دې ځای کې موږ سره ډېر په دستي یعنی تقریبا ټول 100 ثانیې ونیولې چې دا 2 کوم ډاکومنټس چې زموږ و هغه په دې ځای کې ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ شي. یعنی تاسې کولی شئ چې ویډیو وي، که آډیو وي، که تصویرونه وي، یعنی هر قسمه فایلونه چې ستاسې وي ډېر په اسانۍ سره یې کولی شئ چې اپلوډ فایل باندې په کلیک کوئ او ډاونلوډ کوئ او بیا کولی شئ چې هر ځای کې ترلاسه کړئ، نه یوازې په کمپیوټر کې بلکې د تلیفون له لارې هم تاسې کولی شئ دغه کوم ډاکومنټس یا هر څه چې تاسې په دې ګوګل ډرایو کې یا مای ډرایو کې سیف کړي دي تاسې هر ځای کې له خپل تلیفون څخه یا د خپل کمپیوټر څخه یا حتی کې د بل چا د کمپیوټر او د تلیفون څخه لاګین شئ او دغه فایلونه ترلاسه کړئ. ډېر په اسانۍ سره یې کولی شئ چې ترلاسه کړئ. نو هیله دی چې دغه 15 GB کوم سپیس چې تاسې فری لرئ له ځان سره له دې څخه استفاده وکړئ او په دې ویډیو باندې پوه شوي یاستئ، دغه لنډې طریقې باندې پوه شوي یاستئ. نو اوس لپاره په الله مو سپارم. ښه وخت، الله مو مل شه.